ګرانو ملګرو، په دې ویډیو کې هم موږ او تاسو خبره کوو په ساز باندې چې له یوه ډېرې ماناوې لري خو لیکل کېږي او تلفظ کېږي یو شان. ساز پښتو کې موسیقي ته وایي. مثلا کلی کې چې سندرغاړي څوک بوزي وایي پلاني ساز راوستلی. بل یو پښتو متل هم دی، تاز ورته وایي چې دوبی په ونو کې کیني او تیز غږ یې وي څز داسې آواز کوي. وایي ژمی دا تاز میږي ته ورغی، ورته ویل چې څه کومک خو راسره وکړه، زه د خوراک لپاره څه نه لرم. میږي تاز ته وویل چې دوبی دې څه کول؟ تاز په ځواب کې ورته ویل چې دوبی خو ما ساز کاوه. میږي ورته ویل چې دوبی دې ساز کاوه نو ژمی اتڼ کوه. نو د ساز خو یوه دا معنا شوه. دویم ساز چې د پښتو کې جوړولو او سمولو ته وایي. خوشحال بابا وایي که هر څو یې سازومه نه سازیږي، پښتانه دي د کږو کاڼو دیوال. بل ختیځ ولایتونو او پېښور لور ته ساز چې د دې جوړولو په معنا هم دی، وایي زه دا شی سازومه، مطلب دا شی جوړومه. دریم ساز هغه پورته وایي چې د مړي په بدو کې ورکول کېږي. مثلا یو څوک مړی وکړي، بیا مقابل لوري سره چې جوړه کوي وایي په ساز کې مو پیسې ورکړي یا په ساز کې مو جنۍ ورکړه یا د مړي په سر یې ساز واخیست. الله دې موږ او تاسو له بدو ساتي. بل چې دا ناساز بیا زموږ لهجه کې بې صبره کس ته وایي، وایي پلانی ډېر ناسازه دی. ساز پښتو کې رستاړی هم دی. مثلا له ګړۍ سره ساز یو ځای کېږي، ګړۍ ساز جوړوي. له باسیکل سره ساز یو ځای کېږي، باسیکل ساز جوړوي. له دولت سره ساز یو ځای کېږي، دولت ساز جوړوي. که پام وي تېرو ټاکنو کې د اشرف غني ډله دولت سازه وه، خو پښتو کې ځینو کسانو چې له دې رستاړي به خبر نه وي، دولت ساز ته به یې دولت جوړونکی وایي. په کار ده چې موږ هم دولت ساز ووایو، ځکه هم دا ساز موږ پښتو ژبه کې هم شته او پارسي کې هم شته. داسې ډېر نور رستاړي هم دي چې په دواړو ژبو کې شته دي. لکه مخکې چې ما بېلګې درته ویلې، لکه ګړۍ ساز او باسیکل ساز چې لرو، نو دولت ساز هم زموږ خپل دی. په راتلونکي کې به هم پر ورته کلیمو خبرې کوو. هیله ده خپل نظر را سره شریک کړئ. ګرانو ملګرو، پښتو لرنینګ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او زنګوله کړئ. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه هم خوښه کړئ. زما فیسبوک دی غزانور او ورپسې مې لاندې هم ټویټر دی غزانور. هلته مې هم څارلی شئ. که د پښتو زده کړې په هکله څه نظر، نیوکه او وړاندیز لرئ، زموږ سره یې شریک کړئ. الله مو مل شه.